السلام علیکم ګرانو کترمندو دا وخت کې جلوزو کلی ته راورسېدم او جلوزو کې د کامرس کالج څخه چې کوم پولینګ سټیشن دی د هغې کم پینډال کم د هغه چې لګېدلي دي هغه ته رالم او دلته کې د پی ټي آی په دغه کې ولاړ یم او پی ټي آی والې چاولې راوړي دي او بس ښه برابر رش ورباندې لګیا دی بوټونه خو ډېر پول شو حالات وګورو چې حالات څه دي او څه وایي نو راځئ چې وګورو د دې پول نه بعد حالات وګورو چې حالات څه وایي. السلام علیکم ګرانو قدرمندو زه یم اختر حسین خټک او تاسو ګورئ وایس اف خټک. قدرمندو راغلم جلوزو کلي ته کامرس پولینګ بوت او دلته کې تنبان لګېدلي دي کوم افیس چې دی د الیکشن دا وخت کې د ډاکټر رضوان الله د تلې د جمعیت اسلامي مخې ته ولاړم او بازار کې دي خلکو هوټلونه ډېر فل کړي دي غرمې ټایم دی روټۍ ته خلک لاړ دي او چاته دلته کې روټۍ رالي نو راځئ چې د دې حالات وګورو جلوزو کلي چې څه حالات دي څه پیش نظر دی دې څه به څو خبرې کوو ما سره اوسئ پروګرام تر اخره پورې ګورئ. اشنا ګوره څنګه چله سرش مو شو چلېدو که نه ब्रेकिंग रागा दे रोटाई करा संग चल दे खलग रोटाई ब्रेक दे सही اورش څنګه سار نه سو ورش خو کافي و چل دو خلک راوتی و کنه راوتی ها اورمن طریقې سره وان سره جګړه خورش زړه شکر چې اورمن طریقې سره قدرمندو تاسو ګوره غیر چا پر په خټکنامه کې جسم پولینګ بوت کې نو هغه ډېر پرمن طریقې سره روان دي او ډېر په مینه محبت سره مخکې به پارټي بازۍ ناربازي او داسې څونه په دلته کې هم کېدو اوس شکر الحمدلله هغه هېڅ کوم څه نه وایي چې یاره بس څوک چې چاله وټاچوئ خو به زمونږ دلته تاسو خدمت کې ناست یو دا ټول زه په خدمت کې پرمن طریقې سره روان دا یو غټه کامیابي ده زمونږ د علاقې د خټکنامې یو غټه کامیابي یو لومبی قدم دی یو لومبی سټپ دی چې دا واغستی شو قدرمنو دې وخته پی ټي آی هم موجود دي او نور دغه موجود دی سره هم خبرې اترې کوو نو راځئ چې دا ټول حال احوال درته وښیم. قدرمندو دا وخت کې جمعیت علما اسلام کتاب هغه تړلو افیس ته او دلته د کاروایي روانه ده او بس د روټۍ بریک شوی دی. امیر صاحب څنګه چلې څه پروګرام دی که تاسو به خبر وکړئ هغه به مو کړي تاسو دلته ناست دي ټیک کوئ که نه نو خلک وټونو ته راووتو که نه خلک راووتو خو په امن سره ماشاءالله کېږي هر یو تن نه پکې څه جنګ جګړه شته نه پکې څه درز بوبل شته خو په کلار راځي که دغه دي زنانه دي او که سړي دي ښه په کلار راځي په لین کې وټونه اچوي او یې پچې کم دی بیا ځي او جي نو ښه برابر خلک راوتي دي برابر خلک راوتي دي اوس د روټۍ بریک دی او جي بس دا قدرمندو د غرمه د روټۍ بریک کې خلک کورونو ته هم لاړ دي څه دننه چې دي سکول کې دننه هم دي او بس دوی وایي چې خبره حاجي صاحب تاسو به کې څه وایي د وټونو باره کې څه وایي چې خلک راووتو الیکشن هغه وشو الحمدلله الیکشن ته پرمن روان دي هیڅ مسله نشته دی او دا اوس ټایم خو داسې دی چې هم د روټۍ دی هم د مانځه دی خو جمعیت علما اسلام ملګري یو روټۍ خو هم وروسته به مانځه خو مخکې څه دې وجې نه ملګري لاړ دي څوک لمونځونه کوي یو شی بل شي او کار ښه پرمن روان دی صحیح ده ډېره مننه. قدرمندو به زمانځه د روټۍ وخت مولانا الیاس صاحب هم دلته کې ناست دی که دې څه وایي مولانا صاحب تاسو ته څه وایي؟ السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. بس موږ په ټول په اتفاق سره ټول جلوزو نامه په اتفاق سره ډېر په امن سره ډېر په ښه ماحول سره الحمدلله دغه پولیس سټیشن روانې دي او وټونه اچولی شي که زنانه دي که د نارینه دي او الله دې په خیر او عافیت سره وکړي او الله تعالی دې ټول طرف ته په ټول پاکستان کې په ټول عالم اسلام ته الله خیر پېښ کړي او الله تعالی دې زموږ دغه څومره میډیا ملګري دي ترسین صاحب د دې څومره نیټورک دی الله دې خوشحاله ساتي او الله دې نن د دین کار او ښه کارونه واخلي او ډېره مهرباني والسلام. قدرمندو د تاسو کتو مولانا صاحب او د جمعیت علما اسلام ملګري ټول ناست دي او خوا کې ورسره د پی ټي آی پی افیس هم دی
هغه ته هم ورځو چې الته سهال زری خو زیاتره چې کم خلک زوینم ګورم نو هغه بریک شوی دی د روټي او دغه سکول کې دنه چالني فل کړی هغه دنه دی او چې فل کړی هغه کورن د لاړې مخام ته بیا رش جوړیږي او بس د لټوله علاقه کور کوم چونکه لک ټایم خو نا وخت شو خو بهرحال زه به کوشش کوم چې د ټوله علاقه کور کوم او بیا تاسو دا ویډیو ټایم په ټایم باندې مونږ اپلوډ کوو paramilitary PTIP تنبو دی او دلته کسان ناستي د غم ناستي غدي ورکران او بس سیستم روان دی نه به حال زری اخو چې څوک صحیح حساب کتاب نه او څومره لین دین وچلی درګری راز درته و چې څنګه حالت دي د دې څه وچلی څه کاروي وشو ډېر پنځه ټکو ماشاءالله حالات ډېر ښه دي بولینګ چې کوم ډېر تیز روان دي ماشاءالله خلک هم راځي کاسټینګ ډېر تیز وشو دلته کې صادق خان انشاءالله چې مزید کېږي لا ورس پرته لکه زلزو خلک راووتو ډېر بالکل صحیح او دا قدرمندو تاسو وکتو د PTIP ولا ناستي او اماغه خبره ده چې خلک منځله لړ دي او روټۍ ته لړ دي چې کوم خلکو وټونه دي هغه واچولو څه ډېرو خلکو او څه خلک سکول کې دي او څه به د دې وقفې نه بعد بیا راځي بیا به یو قسم درس جوړېږي خو تر څو پورې به مونږ بل پولینګ بوت ته رسېدلي یو نو به دا هلې ځلې دي او چې ګیر چاپېره مونږ آفلاین کیمره او آنلاین دواړه تپوسونه وکړو نو هغه یې وایي چې یاره ښه په طریقې سره په امن طریقې سره دې وخت پورې چې کوم وټونه وشو نو ډېر په امن طریقې سره وشو او بغیر سکیورټي د خاص سکیورټي په یو ځای کې نشته دی بس دا زمونږ علاقه پوره من علاقه ده شکر الحمدلله او دا زمونږ د علاقې یو مثبت قدم ده چې واخیستو چې دا ځلې په یو مخالف اواز هم نشته نه څوک چاته وایي چې پلان کې له وټ واچوه بس څه کمپین چې شوی هغه په خپل ټایم شوی او نن د الیکشن ډیر او بس صرف خدمت ته ناستي یو که سہولت ته ناستي چې دی راځي او کم یو ووټر راځي چې هغه ته تکلیف نه میلاویږي د پرچه میلاویږي ورته او د نزي خو په طریقې سره په پرمن طریقې سره هغه ووټ ول کوي ډیره مننه تاسو ملګرو چې تاسو مت انفارمیشن را کوټی لګا جی قدرمندو دلته چې کوم پارسل راغلی وي هغه تقسیم شولې او بیا ورکران کېناستو کار دوباره سٹارټ شو معلومات پته نه اخلو چې څه حالې ځلې روانې دي او صحیح حساب کتاب دی څنګه چې سار نو تاسو نه صحیح حساب کتاب او الیکشن څنګه وشو ها دلته سره نشته سوي چې کنه PTI به وګټي ان شاء الله امید خدا سره چې ګټي ډېر څه په کړه دا کار خنه نه شي په دې ولا لګرانه کړی دا خلکو په انتظار کې مشران ولاړ ولکه تاسو ته نت وال ساتلې وي د نورې لپاره او په پیسو په کړو پاسه نه کوم بالکل مدا بالکل ان شاء الله دا به ماده کار صحیح غټي قدرمندو PTI ولا ورکران ناس یو خپور امید دي څنګه چلای سوې تاسو کوي ډیره مننه مهرباني سرویس کولو وینن نو ډیره اسانه بوا امغه مینول کار د ناسو ټیکنالوژي موږ سره د فائدہ تر موږ نه غسته امغه بیکورډ سیستم به کې د شي راشي او شروعات د اوس نه کیږي باقي د الله رحم وکړي چې سکیږي د نامه مهرباني تاسو اوکې سر قدرمندو بس هغه یو ګیلا سحر نه ادا او دا چې نتورک بالکل بند دی نه فون کال کیږي او نه ایمرجنسي کال کیږي او نه انټرنیټ سہولت شته نو ډېر تکلیف ته خلکو ته او ډېر په تکلیف سره دا وټونه کته شي او ډېر وټونه چې کوم دي نو څنګه چې تاسو پته چې غمازان مخکې نه خراب کړی دي او یو ځای بل ځای وشتي دي نو دا یو لکه ډېره د افسوس خبره ده بقیا زمونږ د علاقې لپاره دا زه د علاقې ته سلوټ کوم چې د دې مشرانو ودرېدو او دا هغه یو کوچ را پرامن الیکشن وکړو او شکر دی هر یو پارټي په لبه کوي دا نشه چې دا پلانکې پارټي دا
بس هر یو ورکر ناشته او خو بقاعده چټ ورکي او بس بقاعده ورته د ضمیر خبر راشي د کس نه ودی چاله ورکي خو چونکه چې وګوره ګر چا فرا پرمن یو امن او امان سره د الیکشن روان دی کیږي بغیر سکیورټي نه هیڅ سکیورټي نشته په خپل باندې ټول عوام په خپل باندې الرټ دي او خپل مینه محبت سره راضي وټنه کوي قدرمن ته د وخت پر دومره د بل ویډیو سره بل پرنګ سره بوازيګو تداغه د مرکه جته د الله فهمه